سلامونه. ولسمشر غني وایي سوله او اوربن مو لومړیتوب دی. هغه له افغان سولې د ملګرو ملتونو ملاتړ مهم بللی دی. د لوړو زده کړو وزارت کانکور کمیټې د 1499 کال د ازموینې پایلې اعلان کړي. شمسي له کابل ولایت څخه د 353 نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړی دی. د کورنیو چارو وزیر وایي زموږ ځواکونه په دفاعي حالت کې قرار لري. مسعود اندرابي ویلي چې طالبانو د تل په څیر خپلو ترهګریزو حملو ته دوام ورکړی چې د افغان ځواکونو له غاښ ماتونکي ځواب سره مخ شوي دي. ولسمشر غني نن د افغانستان لپاره د پاکستان او ډنمارک د نویو سفیرانو باورلیکونه ومنل. دواړو سفیرانو ژمنه کړې چې له افغانستان سره د خپلو هیوادونو د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا کې هلې ځلې کوي. او نن په ټول هیواد کې د صرافۍ بازارونه تړل شوي دي. دغه بازارونه د صرافانو ملي اتحادیې په غوښتنه وروسته له هغې وتړل شول چې تېره ورځ په مزار شریف کې نامعلومه وسلوالو یو صراف وتښتاوه.